د زیمبابوې پیاوړی توپوهونکی او وکټ ساتونکی برینډن ټایلر کابل ته راورسید. ګرانو کتونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. د زیمبابوې پیاوړی توپوهونکی او وکټ ساتونکی برینډن ټایلر کابل ته راورسید او د شپږیزې لیګ په شپږم پړاو کې به د بوست ساتونکو لپاره ولوبیږي. د بوست ساتونکو لوبډلې مالک تل هڅه کړې چې بهرني لوبغاړي ستاسو مینوالو او د شپږیزې د لیدونکو د زیاتوالي په خاطر افغانستان ته راولي او تاسې له نږدې ولیدلی شئ. برینډن ټایلر چې د زیمبابوې لوبډل مشر هم پاتې شوی دی، په اصل کې انګلستانی دی او په 38 شلاوریزو لوبو کې 813 منډې کړې دي. ټایلر د توپوهنې ترڅنګ یو پیاوړی وکټ ساتونکی هم دی. د برینډن ټایلر ترڅنګ د زیمبابوې اوسنی کپټان هیملټن مسکتزا اوازې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي چې هغه به هم د شپږیزې سیالیو لپاره کابل ته راسي او د میساینک لوبډلې سره به ولوبیږي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.